د کراچۍ سورابګوټ د بسونو په اډه کې د افغان کډوالو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي او هر ورځ د افغان کډوالو په سلګونه کورنۍ په بسونو او نورو گاډو کې د تورخم او د چمن د لارې بیرته افغانستان ته ځي. افغان کډوال وايي د پاکستان د ریاستي ادارو لخوا روان عملیاتو او زورونو مجبور کړي چې بیرته خپل وطن ته په عزت سره لاړ شي. خو یوه خبره ده چې دا په یو سیستم باندې لاړ شو چې بې عزتي دې به ولسي د بې عزتۍ ده به لږ زر هغه یو د پولیسو له لاسه لږ تنګ یو او بس چې له خپل وطن ته لاړ شو دا به ډېره ښایي. د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې دا وخت هم د پاکستان ریاستي ادارو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو بهیر روان دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو وکیله منیزه کاکړ وی ډیوه ته وایي دا وخت د کراچۍ په زندانونو کې خواوشا 800 افغانان بندي دي چې پکې لویه شمېره د اسناد لرونکو افغانانو ده. خو پاکستان حکومتي چارواکي وایي یوازې هغه خلک نیسي چې پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. بیرته تلونکي افغان کډوال وایي د اوږدې مودې راهیسې دلته په کراچۍ کې میشت خو نور ورته دلته ژوند تېرول ډېر ګران شوی. کډوال زیاتوي بغیر د کوم جرم د نیول کېدو د ویرې د تېرې میاشتې راهیسې کاروبارونه بند دي چې له کبله د معاشي تنګۍ سره مخ شوي. د لارې کرایه را سره یو ټکی نشته ده او دا ملک هم دی موږ ملک ده خو موږ نه پوهېږو موږ څنګه چلو کومه خوا اوس چې چا ته وجاړو. یو ځای ما سره 15-16 ماشومان مې دي کور والا مې ده یو زوی ته مې واده کړی دغه وړل ډېر مشکله دي چې دغه موږ ته یو لاره بندوبست وسي موږ سبا خلک وایي دغه نن ځو. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي د اکتوبر په 3 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې سره خبرو کې ګواښ کړی وو چې غیر قانوني کډوال که د نومبر لومړۍ نیټې پورې خپل هیوادونو ته ستانه نشول نو بیا به په زور له هیواده ویستل کیږي. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال زیاتوي د پاکستان حکومت لخوا د وتلو دپاره ورکړی شوی وخت ډیر لنډ دی چې له کبله دوی ته خپل کاروبارونه راغونډولو او د کورونو خرڅولو په لړ کې ستونزې ورپېښې دي. داسې ګورنمنټ دا وکړي چې د خلکو د خپل ټیم ورکړي چې وایي تی په دغه ټیم کې مطلب داسې کال قدر ټیم ورکړي چې په کال کې مطلب وځي اوس دوی صرف 28-27 دن ورکړي نو په 28-27 ورځ کې دا خلک څه وکړي چې چا که خپلې بچیان هغه ټول بند کړي چې خپل کورونه یې هغه ټول مطلب چې د 10 لک کور او د 10 لک کور هغه به دوی اوس په 15 لک روپۍ نه خرڅېږي. افغان کډوال وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت دوی ته څه زمینه نه ده برابره کړې. د ډیرو کډوالو هلته نه کورونه شته او نه د معاش ګټلو کومه لار ویني. کډوال زیاتوي اندېښمن دي چې د نور بدو حالاتو سره به مخ شي. د UNHCR تر مخه په پاکستان کې له 3.7 میلیونو څخه زیات افغان کډوال پراته دي چې د افغانستان نه د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله په کډه شوي دي او یوازې 14 لکه په رسمي توګه په پاکستان کې رجسټر دي. ذوالفقار بیټنایي وی ډیوا کراچۍ.